السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه یې؟ امید لرم چې تاسو ټول به یې. په پښتو تعلیم کې زه یم ستاسو ملګری بصیر الله. او ملګرو، موږ تاسو ته لپاره نن یو ښایسته ویډیو راوړې ده. په هغې کې به تاسو ته موږ تاسو به خپل جیمیل اکاونټ څنګه جوړوئ، خپل پلی سټور دپاره چې پلی سټور اوپن کولو دپاره به جیمیل اکاونټ څنګه جوړوئ. موږ خو ته زیاتر جیمیل اکاونټ صرف د پلی سټور کولو دپاره جوړو، خو د دې نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي. په دې کې موږ خپل نمبر سیو کولی شو، خپل تصویران پکې سیو کولی شو، خپلې ویډیوګانې پکې سیو کولی شو، خپل میسجونه مطلب میمورۍ سره چې ریلیټډ څه شیزان دي هغه موږ هغې کې سیو کولی شو. او هغه موږ سره داسې سیو شي چې مطلب بغیر د میموري کارډه چې په کوم موبایل کې موږ هغه اکاونټ اچو، هغه جیمیل اکاونټ چې موږ کوم موبایل کې اچو نو هغې کې به موږ سره هغه تصویران هر څه راځي. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ښیو چې جیمیل اکاونټ به څنګه جوړوئ. صحیح شو؟ نو موږ سره اوسئ. که دا زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوه نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، خپل قیمتي کمنټ هم وکړئ. جیمیل ډېرې فایدې دي. په دې کې موږ خپل پاسورډ د فیسبوک د هر څه پاسورډ هغه موږ دې کې سیو کولی شو. نو زه اوس موږ تاسو سره جیمیل اکاونټ جوړولو چل ښیو. او دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. نو زه اوس ویډیو شروع کوم د موبایل سکرین طرف ته. السلام علیکم ملګرو، راځئ چې اوس زه تاسو ته دا جیمیل جوړولو طریقه زده کړم. د جیمیل جوړولو طریقه ډېره اسانه ده. د دې لپاره سبسه د ټول نه لومړي څه چې کوم دی موږ ته پکار دی انټرنیټ، چې مطلب موږ سره انټرنیټ وي نو موږ به جیمیل جوړ کړو. مطلب موږ خپل نوی موبایل والو یا چاته موبایل والو چا نه، او هغې کې تاسو خپل جیمیل اچوئ یا جیمیل جوړوئ. د جیمیل جوړولو ټولو نه اسانه طریقه زه تاسو ته اوس ښایم. په دې طریقه کې به پهله موږ لاړ شو د خپل موبایل سیټینګ ته. د موبایل سیټینګ ته چې لاړ شو نو هغه به موږ موبایل سیټینګ به موږ اوپن کړو. د موبایل سیټینګ د اوپن کېدو نه پس موږ به لاندې راکوشو اکاونټس ته. دا په هر موبایل کې په هر انډرایډ کې سیټینګ کې اکاونټس وي. هغه اکاونټ چې موږ کله اوپن کړو نو په هغې کې کیدای شي لکه که تاسو پکې جیمیل ان کړی وي نو هغه به پکې وي، او که نه تاسو بل جوړول غواړئ جیمیل نو په هغې کې بیا تاسو دلته کې لاندې راشي دا جمع نښه به وي ایډ اکاونټ به ووهئ. ایډ اکاونټ چې کله موږ ووالو نو په دې کې موږ ته مختلف قسمه څیزان راغله چې د څه شي اکاونټ موږ جوړو. که د فیسبوک جوړئ، د مسنجر جوړئ یا د بل څه جوړئ. نو موږ ته ګوګل اکاونټ پکار دی. په دې کې موږ چې موږ د ګوګل اکاونټ جوړو ځان ته. صحیح شو؟ دا چیکینګ انفارمیشن راغلی، دا اوس یو څو سیکنډه اخلي. نو دې ته به لږ ویټینګ وکړئ. دا اوس راغلی. په دې کې چې کوم دی فارګاټ ایمیل او کریټ اکاونټ. نو په دې کې اوس موږ ورکړو چې کریټ اکاونټ که زموږ خپل ځان لپاره اکاونټ جوړو نو هغه به موږ کریټ اکاونټ کړو. دې کې اوس دوه خبر دی، فار مای سیلف یا فار منیج مای بزنس. موږ د خپل ځان لپاره جوړو. صحیح شو؟ په دې کې موږ خپل نوم ورکړو چې هر څه زموږ نوم وي که نه نو هغه به پکې ولیکو. صحیح شو؟ لاست نوم مطلب چې بصیر دی نو اخره کې بصیر الله دی، نو لومړی بصیر او دویم نمبر ورپسې د الله چې هر څه وي. بیا به نیکسټ کړو. سوري دا به موږ انګلیش کې ورکړو، موږ په اردو کې لګوو. صحیح شو؟ دا به موږ لاړ شو پهله به انګلیش ته واړو. دا انګلیش کې به ولیکئ، تاسو خپل نوم لیکئ چې څه ورسره لیکئ هغه به تاسو بیا به نیکسټ کړئ. بیا به تاسو خپل ډیټ اف برث دا به سلیکټ کړئ. او مطلب چې تاسو سلیکټ کوئ چې هغه ستاسو د 18 سال نه زیات وي. صحیح شو؟ جینډر کې چې کوم ستاسو جینډر میل فیمیل هغه به سلیکټ کړئ. بیا به نیکسټ ووهئ. بیا چې کوم دی دې به تاسو له یو دغه درکړي چې چېرې تاسو دا جیمیل کې کلیک کولی شئ. د دې طریقه اسانه ده. مطلب چې دې تاسو له کوم دغه درکړي که نه جیمیل درکړي تاسو هغې نه هم خوښولی شئ. که نه تاسو چې نه موږ د خپلې خوښې سلیکټ کوو نو بیا دا کریټ یور اون جیمیل دا وي مطلب تاسو په خپله خوښه جوړوئ نو دې کې به ووهئ. زموږ په دې کې په اسانتیا سره یو خوښو چېرې دا جیمیل زموږ جوړ شي. صحیح شو؟ بیا راغلی پاسورډ نو تاسو به دې له پاسورډ هم ورکړئ. ستاسو د خپلې خوښې پاسورډ چې کوم مطلب تاسو نه هېرېږي
هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ، دا به نیکسټ کې صحیح شو. چې نیکسټ ورکو نو دا به چې کوم دی SIMN مور آپشن کو تاسو دا مخکې بوتل غواړئ SIM به کنه بس چې خاري جیمیل مې په کار نه بس کې په بزا به جوړ شي نو SIMN صحیح شو. دا اوس کو تاسو خیال وکړئ نه دا موږ سره بل دا ای رااله دا زمونږ ایمیل جوړ شو. اوس موږ نیکسټ صحیح شو. بیا ایګری ویټ به ورته وي دا پروسیسینګ کې دی چې آی ایګری و نو دا زمونږ ان شاء الله جیمیل جوړ شي. دا زمونږ جیمیل جوړ شو. دا زمونږ کلم جوړ شي نو مطلب دې د وجې نه بیا زمونږ پلی سټور مخکې کولاویږي چې هغه اول نه کولاویږي د جیمیل د وجې. نو ډېره اسانه طریقه ده. او که دا زمونږ ویډیو ستاسو خوښه شوې نو تاسو نه امید ساتم چې چینل سبسکرایب کړئ او خپل قیمتي کمنټ وکړئ، ویډیو هم ځان سره لایک کړئ. ډېره ډېره مهرباني. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به بیا راځو. تاسو معلوماتي